د یو زنانه یو ماشوم بچی پیدا شو. ا ماشوم لوی شو نو د هغه زنانه په زړه کې دا سوچ و چې د ماشوم د پوره عقیده په الله پیدا کو، چې د پوره یقین او دا عقیده او دا سوچ جوړ شي چې دا مال ژوند او دا مرګ او دا بیماری او دا روغوالی او دا رزق او ډوډۍ یو الله راکوي. بس مور وه بس هوښیاره ښځه وه. نو دې ماشوم یو ځل دې مور ته وی مورې ډوډۍ بچې چې دې پخه به د پوه شو وی بچې ډوډۍ خو الله ورکوي، ما نه مه غواړه، الله نه غواړه. امور ورته وی هغه بچی ورته وی مورې الله کوم ځای دی؟ هغه ته پته نه وه که نه. الله راته وښایه چې د هغه نه ډوډۍ غواړم. وی بچې الله هغه ذات دی چې تا وینې او تی نه ستا خبرې اوري او تی خبرې نه اورې، او چې ته ترې څه غواړې درکوي به. وی ښه مورې چې ډوډۍ غواړم څه به ویم؟ وی یا الله ما ډوډۍ راکړي، الله به ډوډۍ درکوي. یا الله ماله جامې راکړي، جامو ته رجل شي الله به جامه درکوي. اوبه غواړې نو یا الله ماله اوبه راوکړه، الله به اوبه درکوي. نو دې مور به ورسره دا چل کړی و چې ډوډۍ به یې وله په کور کې دننه یو ځای کې په ګوټ کې پټۍ ښودې وه د ترکارۍ سره، چې ته بلستن کې نغښتې، چې ته په تاخچه کې، کله په المارۍ، کله یو ځای کله بل ځای. د هغه یقین یې جوړو. نو دا ماشوم چې به د مدرسې نه راغی او غرمه به وه، ده به وی یا الله ماله ډوډۍ راکړي. نو مور به ورته بچې الله چې سینګ پټ دی ګوره ډوډۍ هم پټوي، کوټه کې وګرځه نو درته به یې چېرته یو ګوټ کې ښودي. نو دې چې ولاړ او بلستن به یې وکته، تولۍ به یې وکته، ډوډۍ به پکې د انګوري سره پرته وه. مورې الله خو ما ته ډوډۍ دلته یې ښودې ده. وګوره بچې ما درته نه وي الله چې سینګ نه ښکاري داسې ډوډۍ هم نه ښکاري، پټه یې ښودي، پټ دی. الله چې سینګ پټ دی داسې درته ترکاري هم پټه یې ښودي. میوه مورې بابا نه ګورې مونږ ته به چغې نه وې، تا ته مونږ چې الله نه غواړه، یا الله ماله پلان کې میوه. مور به یې غلې غوندې کوټې ته ننوته او یو رومال لاندې به ورته هغه میوه پټه کېښوده او راوبوته. بچې الله نه یې څه وغوښتل؟ ما خو تې میوه وغوښته، ورشه وګوره ته به یې پټه یې ښودي که نه. دې به ورغې سامان به یې لټو، هغه میوه و پکې پیدا شو. چې کله به یې جامې خیرنې شوې لمبل به یې مورې لامبم، ښه ډېره ښه ده، یا الله ماله جامې راکړي. نو مور به ورته هغه جامې چې ته بلستنو کې یو ځای بل ځای پټې ښودې وې. بچې الله نه دې جامې وغوښتې او بېبې ورشه نو الله به درته چې ته پټې ښودې که نه. دې به ورغې چې صندوق یو غیره څه به یې وکتل، جامې به پرتې وې راوچتې به یې کړې. د ماشوم دا یقین جوړ شو چې ماله ډوډۍ، ماله جامه، ماله پیزار، ماله دارو، دا ټول الله راکوي. دا ورته پته نه وه چې دا راته مور پټې کړي، او مور به ورته راسې زونه پټې ښودل چې د یقین په رب العالمین پیدا شي. خو چې کوم څیز ته به یې ضرورت و مور به ورسره دا چل ول کو. هلک به ودرېد او بیا په دې پوه کوي بچي یو چل درته ښیي. وی الله چې تا له ډوډۍ درکوي او ته ترې غواړې، نو دا الله چې خوشحاله کړي ډېره ښه شته ډوډۍ به درکوي. مورې الله مې په څه خوشحالېږي؟ ای بچې چې د سکول نه راشي د مدرسې نه، نو دقسې اودس وکړه چل یې ورته وښو، بیا داسې چاره دام وکړه، او بیا دا جانماز راواله، دا موسله دا قبلې ته ودروه، او د مونځ چل یې ورته وښو، مونځ وکړه. یاره بچې چې ته دا چل وکړې او مونځ وکړې او د مانځه نه پس دې دا واړه لاسونه الله ته اوچت کړې او ته یې وغواړې، دومره ښایسته څیزونه به درکړي چې ته یاد به وساتې. د بچې هغه یقین جوړ چې څنګه به راغې په موسله به ودرېد، په جانماز مونځ دې وکړه، الله ته به یې لاسونه پورته کړل، یا الله ماله ډوډۍ راکړې. نو مور یې هوښیاره وه، د هغې نه ښه ډوډۍ به یې ورته پټۍ ښودې وه. د هغه مخکې میوې نه به ورته ښایسته میوه، ډېره میوه یې ښودې وه. دې به ورغی بیا مورې نن خو زما الله ماله ډېره ښه ډوډۍ راکړه، نن خو زما الله ما ته ډېره ښه میوه یې ښودې ده. بچې ما درته نه وي چې الله خوشحاله کړي، تا خوشحالوي. ګورې دا حقیقت. یو ځل یې مور چېرته تلې وه خپلوانو کره، یېره یوه خبره انسان دې یېرېږي. غرمه شوه را یادې شو، اوهو زما ماشوم خو مدرسې نه راغلي، نن خو ورته ما ډوډۍ نه دی خیر شوي مې دي، دا څه وشو؟ ابدا الله ته لاسونه اوچت کړي، یو مونځ به هم کړي او چغې به هم وایي چې یا الله ما له ډوډۍ راکړې، او ګرځي به په بلستنو په صندوقونو په جامو کې به هغه ډوډۍ ګوري، او ما خو ورته نن ډوډۍ نه دی ښی. هغه به هغه خپل ماشوم لاسونه نه الله ته څونه ستړي کړي، هغه به نه الله ته څونه چغې والي او څونه جلا به یې کړي. نو ما نه خو نن هیر شو، یا خدایه دا څه وشو؟
هغه خپلوانو کره و هغه هر څه په ځای پرېښودل او پړونې بورقۍ را په سر کړه. هغې وایي څه کې ته به مونږ کره نه نه وایي ما نه بس ماشوم دقسې پاتې دی او ییر مې دي. هغې ته به ال نه وایي هغه ماشوم له ده ماشوم به مې څه کوي را منډې اوس ماشوم راغلی دی پوټې بچې دی پوټې بچې چې څنګه راغلی دی مور خو یې کور نشته ورته پته وه چې خپلوانو کره تللی ده چې څنګه راغلی دی هقسې خپل استنجا او خپل چارهدام یې کړی دی خپله مصلی راغېستې ده په هغې الله ته یو 2 رکعته مونځ کړی دی خپل واړه پوچیني لاسونه الله ته نیولي معصوم لاسونه یا الله ماله ډوډۍ راکړي لکه څنګه چې به یې مخکې کول چې سوال یې کړی دی او کوټې ته څنګه ننوتی دی او بلستن یې لټولی ده بهترین قسم ډوډۍ ورته پرته ده اعلی قسم بهترین قسم ترکاری ورته پرته ده د میوو سره ډکه خوانچه ورته پرته ده هغې یې راغښتې ده ورته ناست دی ښه په شوق یې ډوډۍ او میوه او غار څه خوړلي دي دقه کې مور راننوتې ده بچې ته راغلې او مور یې زه خو رالم ډوډۍ څنګه شوه ډوډۍ مې مور یې خوړه څنګه دې ډوډۍ پیدا کړه ولې مورې تا ما ته نه وایي چې د خپل الله نه به غواړې ما خو مغه خپله طریقه وکړه که خپل مونځ مې وکړه الله یاره مورې نن خو مې الله ډېر خوشحاله کړی دی بچې هغه څنګه نو مونځ مې وله وکړه او بیا مې ورته سوال وکړه او داسې ډوډۍ راکړه وایي بیبي چې په زندګۍ کې مې داسې ډوډۍ چې ته نه ده خوړلې ته راشه وګوره خوشبویي تی دي او داسې میوې یې نن راکړې دي چې په زندګۍ کې مې داسې میوه چې ته نه لیدې خوشبویي تی دي مورې نن خو مې الله ډېر زیات خوشحاله دی خدای خبر مونځ خو ولار ځل کو او دعا خو هر وخت غواړم خو نن مې رب ډېر زیات خوشحاله دی داسې ډوډۍ راشه مورې او داسې میوې چې په سترګو مې چې ته نه لیدې او خوشبویي تی دي خوشبویي بس مورې پوه شوه چې واقعي زما د بچي په خپل رب یقین جوړ دی او زما بچي د خپل رب نه واقعي غوښتنه کړې ده بس الله سره اوس نسبت ولګېد مخکې خو به ورته مور هغه اسباب استعمالول پټ به یې ورته شیښوده بس د هغې ضرورت ختم بچي اوس په دې اډو پوه نه دی چې دا کال 6 میاشتې ما کومه ډوډۍ خوړلې ده راته مور پټه ایښودې ده د هغه هم حقه یقین جوړ دی او تر مرګه پورې د هغه هلک الله سره هم حقه نسبت وچلېد چې څه به یې غوښتل د الله نه 2 رکعته مونځ کوه لاس پورته کوه پروردګار ورکوه و شریک در سارا نشته زما رب یک تنها یې الله یې الله یې الله یې الله یې خالق کردګار د هر چا مشکل کوشا یې الله یې